يا الله محمد رسول الله. زه تاسو ته خبره کوم یقیني که چېرته ستاسو د توحید عقیده مضبوطه وه نو نه به په زړه کې د پیري یری او نه به بدفعلي او نه به بل څه سوچ به دي. زموږ خواله ډېر راځي دا تپوسونه کوي چې یاره په ما څه شوي دي او داسې دي او دا دي او دغه دي او چې داسې وکړم داسې وشو چې دا وکړم داسې وشو. زما خپله تجربه دا ده چې دا خلک د دوی اکثرو د توحید عقیده چې دغه څه ده هغه کمزورې ده. موږ د دې نه انکار نه کوو، د جادو مسله مخکې تېره شوې ده چې جادو اثر کوي د الله په توفیق سره، یعنې د الله په اجازت سره، او دغه شان بد نظر هم اثر کوي د الله په اجازت سره. خو په دې کې چې کوم خلک د حد نه تېر وځي نو د دوی خپله عقیده کمزورې ده. ښه د پیریانو دې مسلو ته وګوره. زموږ په ملک کې د پیریانو دا مسله څومره ډېره ده. هر درېیم څلورم کس باندې څه دي؟ پیریان دي. او د زنانو خو تپوس مه کوه، دې باندې میرګي پیریان دي او په دې چپه راځي، په دې دوره راځي، د دا کې صحیح ده چې شتي پکې بعض دروغ وواله، خو دې چې ډېر پکې دي چې هغوی رښتیا وایي. څه وجه ده چې زموږ په دې ملک کې دا جاخې ډېرې دي؟ وجه دا ده چې هلته موږ لرې یو د توحید د عقیدې نه. اوس حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي؟ په کور کې د سورة البقره تلاوت کوئ. په کوم کور کې چې سورة البقره تلاوت کېږي هغې ته شیطانان نه راځي. نو چې اوس په یو کور کې سهار ماښام سندرې لګېدلې او ډش لګېدلی، تلاوت سوره بقره پرېږده، سورة اخلاص تلاوت څوک صحیح نشي کولی، نو په دې کور کې به هم دقه د پیریانو او د جادو او د بد نظر د جاخي. په یو کور کې مونځ او دس نه کېږي، خو دې کور کې به هم دغه قیسې کوي. په یو کور کې سهار ماښام جنګ جګړې د خواښې او د انګورو، د زوی او د پلار، او دا قیسې دي، تا دا ووي ما دا ووي، او جنګ جګړې، او تا پیسې لږې کړې او تا ډېرې کړې، او تا وخوړې او تا دوکه وکړه او تا دا وکړه. نو په دغه کور کې نورې څومره خو دغه قیسې به ته میلاویږي. خو چې کم کور د الله د شریعت مطابق او پای کې قرآن ویلی کېږي او پای کې حدیثونه ویلی کېږي او په هغه کور کې د الله احترام کېږي، د الله د پیغمبر احترام پکې کېږي، په دغه کور کې الله برکتونه راولي او هغه کور الله ساتي د دې جادو د کیسې نه او د بد نظر نه الله ساتي. دغه شان الله یې ساتي د دې پیریانو نه. چې کله یو کور کې دغه خباثت کېږي، ټنګ ټکور او سندرې او ګډا او زمونږ خادیانې معلومې نه دي په خادیانو کې څه نه کېږي، او دا ویډیوګانې او دا تصویران او دا بې پردګي، د تره زوی کور ته دننه راځي، ماما زوی کور ته دننه راځي، د ښځې د تره زوی دننه راځي، د ښځې د ماما زوی دننه راځي، ښځه پرده نه کوي د هغوی نه. ټول د شریعت خلاف کارونه. په کوم کور کې چې دا کار کېږي هغه کور کې بیا دا توقع مه ساته چې دلته برکتونه راوري. په هغه کور کې بیا دغه کېږي چې په پوره کور کې نیکه ژوندی دی، پلار ژوندی دی، زامن چې دی هغه لوی سړي دی او د هغوی بچي شوي دي، او په دې ټول کور کې یو سړي ته هم د توحید صحیح عقیده نه ده معلومه، په دې کور کې برکت ته کوم ځای نه راشي. په دې کور کې ټول بدعي ختمونه شروع دي، دا د سورت یاسین ختم دی او د پلانې ختم دی او د پلانې ختم دی. په یو کور کې په مړي پسې جړاګانې او چغې والې کېږي، د جاهلیت خبرې کېږي، زنانه خپل ویښته وباسي، زنانه خپلې کپړې شلوي په غمونو کې. په کور کې برکت ته کوم ځای نه راشي. په یو کور کې هلکان ټول چې دی ګیرې خرئ، پنسې د هغوی د ګیټو نه کتی، منزله پکې یو هم نه ځي، ټول چې دی په حرامو کې اختی. په دې کور کې برکت ته کوم ځای نه راشي. په دې کور کې بیا هم دقه قیسې به راځي، پیریان، جادو، بد نظر، پیریان او جادو او بد نظر. زما خو په دې مختصر وخت کې او په دې مختصر دعوت کې دا تجربه وشوه چې په پښتنو کې چې کومې غټې مسلې دي، یو غټه مسله د هغوی دا ده جادو، بد نظر او پیریان.
جادو بد نظر وپیږي چې ملاویږي دغه خبره هغې وجه د توحید عقیده موږ نه ده زده کړې مولیانو موږ ته نه ده ښولې بلکې ډېرو مولیانو ته په خپله د توحید عقیده نه ده وانه هغه یو مولوي صاحب دی بریلی غونته کې هغه داسې په میاشت کې چې هغه داسې لطیفه غونته کې کار نه کړی نه په هغه وخت نه تېرېږي و پرون کابل اوس ویډیو چلېده د جنت ټکټ یې تقسیم د جنت ټکټ پته نشته پس یو قیمتي صادري په هغې کې ما ته ښکاري چې قرآن به یې بند کړی په هغې کې یا خپل څه کتاب به یې بند کړی یا څه منتر به یې بند کړی هغه داسې ښه مزدار بند کې کپړه پرې راواړی بیا یې داسې ښکل کړي بیا یې په دې سترګو ولګوي په دې سر یې ولګوي بیا یې په دې خپل سر داسې کړي اول خو به ټکټ دی یې لیکلی دا خو بیا قمقل دی چې نورو له ټکټ یې ورکوي او دی پکې پاتې شو دی د برکت نه محرومه شو نو اول دغه په کپړه کې بند کړي پته چې څه دي یا خو پکې دننه قرآن پروت دی او د قرآن بې ادبي ده والعیاذ بالله او یا پکې داسې خاص منتر څه شی به پکې ایښودی نو بیا دا کسان لیړ کې شي وایي لیړ کې شي هر یو راځي او په سر یې ورته داسې کېږي هر یو راځي او په سر یې ورته داسې کېږي چې کوم خاص د ده کسان دي چې دی پېژني یا دله شوړه مضبوطه ورکوي پیسې میسې ورکوي هغه ته دی په خپله تله مخکې شي تا ولته ټکټ ولګي چې بیا که ختم شي اوس تاسو سوچ وکوئ چې د یو علاقې د مولا د عقیده ده د دې علاقې عوام به څنګه وي د تاسو اندازه ولګوئ زه به څه نه وایم مونږ که خوله وازه ویو ته وابیان دي دوی څوک په ارام نه پرېږدي اوس دې خبرې ته وګوره دا د مولا عقیده ده او ښه مشهور مولا د غریبي رکږي او قصې وایي دا د دې مولا عقیده ده چې پکې مشهور دی نو بیا هم د هغه عامي په باره کې څه خیال دی چې هغه د مدرسې په مخه نه دی ورغلی او هغه د قرآن تلاوت نشي کولی قرآن او حدیث پیژني نه نو د هغه به څه عقیده وي بیا نن مې یو بله ویډیو وکته د ټولې توحید مسلې دي موږ پکې داسې مثالونه بیانوو چې موږ راویښ شو دا کم چې وایي نه تاسو چې دا کمې خبرې کوئ دا نشتې وایي په پنجاب کې داتاګنج بخش چې کوم دی داتا ورته دوی حالانکې دا خو د دوی خبره موږ کوو نور مرسته کوونکي او په مصیبتونو کې مصیبت لري کوونکی ذات هغه څوک دی ایو الله د دوی له داتا گنج بخش هلته دروازه ده د په دې دربار باندې نو هغې ته دروازه وایي بهشتي دروازه کومه دروازه بهشتي دروازه او بهشتي بهشت څه ته وایي جنت ته وایي دا د جنت دروازه ده زمونږ طرف ته مولوي صاحب د جنت ټکټونه تقسیموي او د پنجاب والو سره پوره دروازې شتي نو موږ لږ شاته وي د هغوی نه موږ سره ټکټونه دي هغوی سره پوره دروازې دي خلک پاسې په داسې باقاعده لیکلي بهشتي دروازه دا دروازه به کال کې یو برکوله وي او دې ته په دې ننوتو کې په سوونو کسان مري په دغه ځای کې دې رشته لاس ځکه وایي څوک چې په دې ننوتو دی چېرته ننوتو دی جنت ته ننوتو بیا کار دا شوی دی چې هغه دروازه چېرته چا ښځې کولاو کړی دی نو به دوی چغې وایي دننه چې کوم کاروباریان ناست دي او دوی خو دا د داتا صاحب لکه په نسل کې را روان دي هغه وایي چې 800 کاله د دې دروازې وشو دا د هغوی تاریخ دی او دا دروازه هر کال نارینه و کولاو کړې ده نن زمونږ په هغه دغه باندې حمله وشو او دا بېادبي وشو زنانه دا کولاو کړو دا څنګه سزا دا ده چې دا دروازه به موږ نه کولاو او بهر په سوونو کسان چغې وایي او خلک راځي مینتونه ورته کوي او بعض حکومتي کسان د دې زن نه ورله اسلاندي کوي کولاوي کوي هغوی نه کولی ځای ګرځي ځانله چې د جهنم دروازه جوړه کړي ورننوځي د جنت هغه مې بنده کړه دا حال دی بیا وایي دوی وابیانو یو سړی پرې نه خو پارچه پسې دوی لګېږي نو تاسو ووایئ ځه دوم دا دعوه کوي موږ قرآن او حدیث منو ظالمانو د جنت دروازه دلته څنګه راغله او دوی دلته دروازه جوړه کړې ده د جنت دروازه ده او بل ځوان شیره خوا په پښتونخوا کې چې ټکټونه تقسیموي هسې خبره مې دې پورې کوله بعضو مولیانو دا حال دی نو د دغه علاقې د عوامو به
سحالي الله دې هغوی مل شي زړه مې به وسوځي په دغه عوامو او کله کله مو ته غوسه هم پیدا شي وجه دا ده دا اوس کوم مولوي صاحب چې ټکټونه تقسیم کړي د جنت ته لاړ شه په دې مولوي صاحب باندې رد وکړه عمده خلک د پسې راپاسي چې تا ولې د مولوي صاحب خلاف خبره وکړه نو دې عوامو ته به دې غوسه هم پیدا شي چې ستاسو د عقل په خپو کې پروت دی که به کوم ځای کې د ده سره کوم ځای کې دی ټکټ د جنت او پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ټکټونه نه وو د جنت چې ورکړی وی د پیغمبر سره وو داسې ټکټونه چې تقسیم کړي نه نو ده سره د کوم ځای نه ټکټ راغی او د څنګه تقسیموي نو الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي او الله دې زمونږ په ملک باندې خصوصي رحم وکړي او زمونږ د ملک نه دې الله د شرک او د بدعات او د خرافات او د عقیدې او نظریې دې الله ختمې کړي او الله سبحانه وتعالی دې هلته د توحید د عقیدې فضا دې الله هلته راولي